د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره مخامخ لیدنه په روسیه کې ترسره کړې ده. احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ پر مهمو موضوعاتو بحثونه ترسره شوي. نږدې و چې یو هدف ته ورسیږي. د افغان انجونو مسأله پکې ډیره ویادول شوه. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د احمد مسعود او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ترمنځ په روسیه کې مخامخ لیدنه ترسره شوي. د احمد مسعود او ملا یعقوب ترمنځ د افغان انجونو او بعضو مهمو موضوعاتو په اړه بحثونه ترسره شوي. احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته د افغان انجونو په هکله وویل چې د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه خوشي کړئ تر څو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. که مو د افغان انجونو پوهنتونونه او ښوونځي خوشي کړل نو کیدای شي زه افغانستان ته درستون شم. احمد مسعود د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ته وویل که غواړئ نړیوال مو په رسمیت وپیژني نو د افغان انجونو ښوونځي او پوهنتونونه او د افغان ښځو حقوق ورکړئ تر څو نړیوال مو په رسمیت وپیژني. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.